د ریاضي صنف درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د خوښۍ ځای دی چې زه بحرالامین بهر یو ځل بیا د 10 صنف ریاضي څخه تاسو ته د یو بل نوي درس د وړاندې کولو ویاړ لرم. ګرانو زده کوونکو، ځینې ښه شیان د ښو خلکو په تمه وي چې هغو ورته لاس ور اوږد کړی او ترلاسه کړي دي تر څو د ژوند شیبې بختورې او خوندورې شي. له هغه شیانو څخه یو هم د زده کړې ترلاسه کول دي. تاسې په هغو ښو خلکو کې یاست چې د ژوند شیبو ښایسته کولو پسې ګرځي او د صنف خپرونې څخه زده کړه کوي. دا چې دا ښایسته شیبې راڅخه تېرې نه شي، نو راځو او خپلې موخې ګورو. د زده کړې موخې: زده کوونکي به د درس تر پای وکولی شي چې د مثلثاتي نسبتونو د جمع او تفاضل حاصل د ضرب د حاصل په شکل واړوي. د مثلثاتي نسبتونو د ضرب حاصل د جمع او تفاضل په شکل تبدیل کړای شي. ډېر ښه. د زده کړې موخې مو ولیدلې. موږ او تاسې کولی شو چې د فورمولونو د تبدیلولو په مرسته د دوو مثلثاتي نسبتونو د جمع یا تفاضل حاصل د دوو مثلثاتي نسبتونو د ضرب په حاصل او یا برعکس واړوو. دا بدلونونه د مثلثاتي معادلو په حل او ځینو فزیکي مسایلو کې کارول کیږي. راځئ چې لومړی د جمع او تفریق حاصل د ضرب په حاصل بدل کړو. غواړو چې د دوو زاویو د ساینونو د جمع او تفریق حاصل د ضرب په شکل ولیکو. نو د دې دوو زاویو د مجموعې او تفاضل د ساین څخه ګټه اخلو. څنګه چې ساین د الفا جمع بیتا مساوي کیږي ساین د الفا ضرب کوساین د بیتا جمع کوساین د الفا ضرب ساین د بیتا. که دا چیرې اوله رابطه فرض کړو، اوس ساین د الفا منفي بیتا مساوي کیږي ساین د الفا ضرب کوساین د بیتا منفي کوساین د الفا ضرب ساین د بیتا. او که چیرې دا دوهمه رابطه فرض کړو، لومړۍ او دوهمه رابطه سره خوا په خوا جمع کوو. دا چې د کوساین د الفا ضرب ساین بیتا او منفي کوساین الفا ضرب ساین بیتا د جمع حاصل صفر کیږي، نو ساین د الفا جمع بیتا جمع ساین د الفا منفي بیتا مساوي کیږي له 2 ضرب ساین الفا ضرب کوساین بیتا. اوس الفا منفي بیتا مساوي کیو کو او الفا جمع بیتا مساوي پی تعویض کو او د دې دوو رابطو څخه د بیتا او الفا قیمتونه پیدا کوو. د الفا قیمت پیدا کولو لپاره رابطې سره جمع کوو. نو لرو چې الفا جمع بیتا مساوي کیږي له پی سره او الفا منفي بیتا مساوي کیږي له کیو سره. دا دواړه رابطې په خپل منځ کې سره جمع کوو چې 2 الفا مساوي کیږي پی جمع کیو سره. که د مساوات دواړه لوري په دوو باندې وویشو، نو الفا مساوي کیږي پی جمع کیو پر 2. د بیتا پیدا کولو لپاره رابطې له یوې بلې څخه تفریقوو چې الفا جمع بیتا مساوي کیږي له پی سره او الفا منفي بیتا مساوي کیږي له کیو سره. اوس د لاندنۍ رابطې علامې تبدیلو او بیا په خپل منځ کې سره جمع کوو چې الفا د الفا سره صفر کیږي او بیتا جمع بیتا 2 بیتا کیږي. 2 بیتا مساوي کیږي پی منفي کیو سره. بیا هم که د مساوات دواړه لوري په دوو باندې وویشو، نو بیتا مساوي کیږي پی منفي کیو پر 2. اوس د الفا او بیتا قیمتونه د پی او کیو له جنسه وضع کوو چې ساین د پی جمع ساین د کیو مساوي کیږي 2 ساین د پی جمع کیو پر 2 ضرب کوساین د پی منفي کیو پر 2. په پایله کې مو د ساینونو د جمع حاصل په ضرب بدل کړ. اوس که له لومړۍ رابطې څخه دوهمه رابطه خوا په خوا تفریق کړو، نو ساین د الفا جمع بیتا منفي ساین د الفا منفي بیتا مساوي کیږي له 2 کوساین الفا ضرب ساین بیتا. ساین د پی منفي ساین د کیو مساوي کیږي 2 کوساین د پی جمع کیو پر 2 ضرب ساین د پی منفي کیو پر 2. په پایله کې مو د دوو زاویو د ساینونو د تفریق حاصل په ضرب باندې تبدیل کړ. ګرانو زده کوونکو، ومو لیدل چې د ساینونو د جمع او تفریق حاصل د ضرب په حاصل ډیر په اسانه بدل او ثبوت شو.
هیله لرم چې زده شوی مو وي. اوس نو باید په دې اړه یو مثال حل کړو. مثال وښایاست چې لاندې رابطې سمې دي. د دې مساواتونو د سموالي لپاره د مخکینیو فرمولونو څخه ګټه اخلو. پوهیږو چې ساین د پی جمع ساین د کیو مساوي کیږي 2 ضرب ساین د پی جمع کیو پر 2 ضرب کوساین د پی منفي کیو پر 2. په لومړي جز کې لیدل کیږي چې پی مساوي کیږي له 3x سره او کیو مساوي کیږي له x سره. اوس په دې فرمول کې د پی او کیو قیمتونه وضع کوو چې ساین د 3x جمع ساین د x مساوي کیږي له 2 ضرب ساین د 3x جمع x پر 2 ضرب کوساین د 3x منفي x پر 2. د زاویو په ساده کولو او جمع او تفریق سره لرو چې ساین د 3x جمع ساین د x مساوي کیږي له 2 ضرب ساین د 4x پر 2 ضرب کوساین د 2x پر 2. په زاویو کې د تقسیم له عملیې وروسته راکړل شوې تساوي په لاس راځي چې ساین د 3x جمع ساین د x مساوي کیږي 2 ساین د 2x ضرب کوساین د x سره. اوس د بی جز د حلولو لپاره ساین د پی منفي ساین د کیو مساوي کیږي 2 کوساین د پی جمع کیو پر 2 ضرب ساین د پی منفي کیو پر 2. د پی او کیو پر ځای باندې چې پی مساوي کیږي 8x سره او کیو مساوي کیږي له 2x سره قیمتونه وضع کوو چې ساین د 8x منفي ساین د 2x مساوي کیږي له 2 ضرب کوساین د 8x جمع 2x پر 2 ضرب ساین د 8x منفي 2x پر 2. اوس ساین د 8x منفي ساین د 2x مساوي کیږي له 2 کوساین د 10x پر 2 ضرب ساین د 4x پر 2. که لږ یې نور هم ساده کړو نو ساین د 8x منفي ساین د 2x مساوي کیږي له 2 کوساین د 5x ضرب ساین د 3x سره. په پایله کې مو معلومه کړه چې راکړل شوي مساواتونه سم دي. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو د موضوع په اړه مو مثال ولید. که پام ورته وشي نو دا مثالونه ډیر ساده او اسان دي. اوس خو به پوهېدلی یاست چې له فورمول څخه به څه ډول ګټه اخلئ. اوس نو راځئ چې د کوساینونو د جمع او تفریق حاصل د ضرب د حاصل په شکل تبدیل کړو. د کوساینونو د جمع او تفریق حاصل د ضرب په حاصل بدلولو لپاره د دوو زاویو د جمع او تفریق د حاصل له کوساین څخه کار اخلو. څنګه چې کوساین د الفا جمع بیتا مساوي کیږي کوساین د الفا ضرب کوساین د بیتا منفي ساین د الفا ضرب ساین د بیتا. که چیرې دا اوله رابطه فرض کړو اوس کوساین د الفا منفي بیتا مساوي کیږي کوساین د الفا ضرب کوساین د بیتا جمع ساین د الفا ضرب ساین د بیتا. که چیرې دا دوهمه رابطه فرض کړو اوس لومړی او دویمه رابطه خوا په خوا سره جمع کوو. لیدل کیږي چې په دواړو رابطو کې د مساوات په ښي خواګانو کې دوه حدونه مشابه او یو د بل خلاف علامې لري. نو له یو بل سره یې ختموو یعنې صفر کوو چې کوساین د الفا جمع بیتا جمع کوساین د الفا منفي بیتا مساوي کیږي له 2 کوساین د الفا کوساین بیتا سره. که چیرې د الفا او بیتا زاویو د جمع حاصل په پی سره او د تفریق حاصل یې په کیو سره وښیو نو الفا جمع بیتا مساوي کیږي له پی سره او الفا منفي بیتا مساوي کیږي له کیو سره. نو اوس الفا او بیتا د پی او کیو له مخې لیکو چې الفا مساوي کیږي پی جمع کیو پر 2 او بیتا مساوي کیږي پی منفي کیو پر 2. د دې قیمتونو په پام کې نیولو سره لیکلی شو چې کوساین د پی جمع کوساین د کیو مساوي کیږي 2 ضرب کوساین د پی جمع کیو پر 2 ضرب کوساین د پی منفي کیو پر 2. د دې لپاره چې د دوو زاویو د کوساینونو تفاضل په ضرب باندې بدل کړو نو دا ځل د لومړۍ رابطې څخه دویمه رابطه خوا په خوا تفریق کوو چې کوساین د الفا جمع بیتا منفي کوساین د الفا منفي بیتا مساوي کیږي له منفي 2 ضرب ساین د الفا ضرب ساین د بیتا. بیا هم د الفا بیتا پی او کیو قیمتونه په دې رابطه کې وضع کوو چې په پایله کې کوساین د پی منفي کوساین د کیو مساوي کیږي له منفي 2 ضرب ساین د پی جمع کیو پر 2 ضرب ساین د پی منفي کیو پر 2. ګرانو زده کوونکو او قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې د دې فورمولونو په ثبوت به پوه شوي یاست. اوس نو د دې وخت راغلی چې باید د همدې موضوع اړوند مثال درته کار کړم. خو له تاسې مې هم دا غوښتنه ده چې باید ښه دقت وکړئ.
مثال د لاندې زاویو د مثلثاتي نسبتونو د جمع او تفریق حاصل د ضرب په حاصل واړوئ. د دې مثال د حل لپاره لومړی فورمول لیکو او وروسته د پی او کیو قیمتونه لیکو چې کوساین د پی جمع کوساین د کیو مساوي کیږي 2 ضرب کوساین د پی جمع کیو پر 2 ضرب کوساین د پی منفي کیو پر 2. د پی مساوي 50 درجه او کیو مساوي 22 درجو قیمتونه وضع کوو چې کوساین د 50 درجه جمع کوساین د 22 درجه مساوي کیږي 2 ضرب کوساین د 50 درجه جمع 22 درجه پر 2 ضرب کوساین د 50 درجه منفي 22 درجه پر 2. د جمع د عملیې له ساده کولو وروسته لرو چې دا مساوي کیږي له 2 کوساین د 28 درجه پر 2 ضرب کوساین د 40 درجه پر 2. د اختصارولو وروسته دا مساوات مساوي کیږي له 2 کوساین د 19 درجه ضرب کوساین د 18 درجه. اوس د بی جز حل لاسته راوړو. نو کوساین د پی منفي کوساین د کیو مساوي کیږي منفي 2 ضرب ساین د پی جمع کیو پر 2 ضرب ساین د پی منفي کیو پر 2. اوس پی مساوي کیږي له 4 درجو سره او کیو مساوي کیږي له 6 درجو سره. دا دواړه قیمتونه په رابطه کې وضع کوو چې کوساین د 4 درجې منفي کوساین د 6 درجې مساوي کیږي له منفي 2 ساین د 4 درجې جمع 6 درجې پر 2 ضرب ساین د 4 درجې منفي 6 درجې پر 2. اوس دا لږ ساده کوو چې مساوي کیږي له منفي 2 ضرب ساین د 180 درجې پر 2 ضرب ساین د 8 درجې پر 2. که نور هم ساده کړو نو دا مساوي کیږي له منفي 2 ساین د 8 درجې ضرب ساین د 4 درجې. ګرانو زده کوونکو اوس خو مو د ساین او همدارنګه د کوساین د مجموعې او تفاضل بدلول په ضرب باندې زده کړل. اوس پوښتنه دلته دا پیدا کیږي چې آیا د دوو زاویو د تانجان د جمع او تفریق حاصل هم په همدې ډول په ضرب باندې بدلیږي؟ راځئ چې یو ځای د دې پوښتنې لپاره حل پیدا کړو. څنګه چې تانجان د ایکس مساوي کیږي ساین د ایکس پر کوساین د ایکس دی نو لیکلی شو چې تانجان د پی جمع تانجان د کیو مساوي کیږي ساین د پی پر کوساین د پی جمع ساین د کیو پر کوساین د کیو. اوس د مساوات په ښي خوا کې د کسرونو ترمنځ د جمع عملیه ترسره کوو. نو لومړی ورته مشترک مخرج نیسو چې دا مساوي کیږي له ساین د پی ضرب کوساین د کیو جمع کوساین د پی ضرب ساین د کیو پر کوساین د پی ضرب کوساین د کیو. پوهیږو چې ساین د پی ضرب کوساین د کیو جمع کوساین د پی ضرب ساین د کیو مساوي کیږي له ساین د پی جمع کیو سره. نو د همدې قیمت په وضع کولو سره لاسته راځي چې ساین د پی جمع کیو پر کوساین د پی ضرب کوساین د کیو. دا ځل د تفاضل فرمول په لاس راوړو. نو لیکو چې تانجان د پی منفي تانجان د کیو مساوي کیږي ساین د پی پر کوساین د پی منفي ساین د کیو پر کوساین د کیو. اوس د دواړو کسرونو د تفریقولو لپاره مشترک مخرج نیسو چې مساوي کیږي له ساین د پی ضرب کوساین د کیو منفي کوساین د پی ضرب ساین د کیو پر کوساین د پی ضرب کوساین د کیو. په تیرو درسونو کې مو لوستلي وو چې ساین د پی ضرب کوساین د کیو منفي کوساین د پی ضرب ساین د کیو مساوي کیږي له ساین د پی منفي کیو دی. نو په پایله کې دا مساوي کیږي له ساین د پی منفي کیو پر کوساین د پی ضرب کوساین د کیو. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو تاسې د تانجان د جمع او تفاضل د حاصل فرمول د ضرب په حاصل بدلول ولیدل او زده مو کړل. اوس نو راځئ چې په دې اړه یو مثال حل کړو ترڅو قدم په قدم مو دغه پروسه زده شي. مثال د لاندې مثلثاتي افادو ساده شکل لاسته راوړئ. دا مثالونه به د هغه رابطو او فرمولونو په مرسته حلوو چې موږ او تاسې ولوستل. ساین د 7 تیتا جمع ساین د 3 تیتا پر کوساین د 7 تیتا جمع کوساین د 3 تیتا. په دې مثال کې پی مساوي کیږي 7 تیتا او کیو مساوي کیږي له 3 تیتا سره دی. اوس په فرمول کې د وضع کولو سره لرو چې دا مساوي کیږي له 2 ضرب ساین د 7 تیتا جمع 3 تیتا پر 2 ضرب کوساین د 7 تیتا منفي 3 تیتا پر 2 پر 2 ضرب کوساین د 7 تیتا جمع 3 تیتا پر 2 ضرب کوساین د 7 تیتا منفي 3 تیتا پر 2.
د جمع او تفریق له ساده کولو څخه وروسته لرو چې دا مساوي کیږي له 2 ضرب ساین د 10 تیتا پر 2 ضرب کوساین د 4 تیتا پر 2 پر 2 کوساین د 10 تیتا پر 2 ضرب کوساین د 4 تیتا پر 2. له اختصار څخه وروسته لرو چې 2 ساین د 15 تیتا ضرب کوساین د 2 تیتا پر 2 کوساین د 15 تیتا ضرب کوساین د 2 تیتا مساوي کیږي له تانجان د 15 تیتا سره. اوس په بي جز کې لرو چې کوساین د 2 تیتا منفي کوساین د 2 بیتا پر ساین د 2 تیتا جمع ساین د 2 بیتا. پی مساوي کیږي له 2 تیتا سره او کیو مساوي کولو 2 بیتا سره. اوس د پی او کیو قیمتونه په دې رابطه کې وضع کوو چې منفي 2 ساین د 2 تیتا جمع 2 بیتا پر 2 ضرب ساین د 2 تیتا منفي 2 بیتا پر 2 پر 2 ساین د 2 تیتا جمع 2 بیتا پر 2 ضرب کوساین د 2 تیتا منفي 2 بیتا پر 2 کیږي. چې دا په دې شکل هم لیکلی شو چې منفي 2 ضرب ساین د 2 ضرب تیتا جمع بیتا پر 2 ضرب ساین د 2 ضرب تیتا منفی بیتا پر 2 پر 2 ضرب ساین د 2 ضرب تیتا جمع بیتا پر 2 ضرب کوساین د 2 ضرب تیتا منفی بیتا پر 2. اوس له اختصار څخه وروسته دا مساوي کیږي له منفي 2 ضرب ساین د تیتا جمع بیتا ضرب ساین د تیتا منفی بیتا پر 2 ضرب ساین د تیتا جمع بیتا ضرب کوساین د تیتا منفی بیتا. له ساده کولو وروسته دا مساوي کیږي له منفي ساین د تیتا منفی بیتا پر کوساین د تیتا منفی بیتا چې دا په دې شکل هم لیکلی شو چې منفي تانجان د تیتا منفی بیتا سره. ګرانو زده کوونکو، تر دې دمه مو د ساین، کوساین او تانجان د مثلثاتي نسبتونو د جمع او تفاضل فرمولونه د ضرب په حاصل واړول. څو مثالونه مو هم پکې حل کړل. هیله لرم چې ستاسې به زده شوي وي. اوس یوه لنډه دمه لرو او له دمې وروسته بیرته خپل پاتې درس ته راګرځو. درنو لیدونکو، د ریاضي صنف خپرونې ته یو ځل بیا ستړي مشئ. د خپرونې په دې برخه کې به د دې فرمولونو په معکوسه بڼه کار کوو. یعنی د ضرب فرمولونه به د جمع او تفاضل په فرمولونو باندې تبدیلوو. تاسې دغه فرمولونو ته ښه ځیر شئ او له ځان سره یې نوټ کړئ. کله چې خپرونه پای ته ورسیږي نو بیا ورباندې کار وکړئ او مثالونه پکې حل کړئ. د مثلثاتي نسبتونو په ضرب باندې د جمع او تفریق د حاصل بدلولو لپاره له دې رابطې څخه استفاده کوو چې ساین د پی جمع ساین د کیو مساوي کیږي 2 ساین د پی جمع کیو پر 2 ضرب کوساین د پی منفي کیو پر 2. په دې فرمول کې الفا جمع بیتا مساوي کیږي له پی سره او الفا منفي بیتا مساوي کیو فرض کوو. اوس الفا مساوي کیږي پی جمع کیو پر 2 او بیتا مساوي کیږي پی منفي کیو پر 2 دی. د دې قیمتونو په وضع کولو سره لرو چې ساین د الفا جمع بیتا جمع ساین د الفا منفي بیتا مساوي کیږي 2 ساین د الفا ضرب کوساین د بیتا سره. اوس د مساوات خي او کیڼ لوري ته بدلون ورکوو. یعنی 2 ساین د الفا ضرب کوساین د بیتا مساوي کیږي ساین د الفا جمع بیتا جمع ساین د الفا منفي بیتا. که د مساوات دواړه خواوې په 2 وویشو، په پایله کې ساین د الفا ضرب کوساین د بیتا مساوي کیږي 1 پر 2 ضرب ساین د الفا جمع بیتا جمع ساین د الفا منفي بیتا سره. د مثلثاتي نسبتونو د ضرب فرمول د جمع او تفاضل په فرمول بدل شو او لاسته راغی. اوس ساین د پی منفي ساین د کیو مساوي کیږي 2 کوساین د پی جمع کیو پر 2 ضرب ساین د پی منفي کیو پر 2. په دې فرمول کې الفا جمع بیتا مساوي پی او الفا منفي بیتا مساوي کیو فرضوو او الفا مساوي کیږي پی جمع کیو پر 2 او بیتا مساوي کیږي پی منفي کیو پر 2 سره.
د دغه قیمتونو په وضع کولو سره لرو چې ساین د الفا جمع بیتا منفي ساین د الفا منفي بیتا مساوي کیږي له 2 کوساین د الفا ضرب ساین د بیتا سره. اوس د مساوات ښي او کیڼ لوري ته بدلون ورکوو. نو په دې شکل لیکو چې 2 کوساین د الفا ضرب ساین د بیتا مساوي کیږي ساین د الفا جمع بیتا منفي ساین د الفا منفي بیتا. دواړه خواوې په 2 تقسیمو. کوساین د الفا ضرب ساین د بیتا مساوي کیږي 1/2 ضرب ساین د الفا جمع بیتا منفي ساین د الفا منفي بیتا سره. بیا هم په دې فورمول کې د پی او کیو قیمتونه د الفا او بیتا له جنسه وضع کوو چې کوساین د پی جمع کوساین د کیو مساوي کیږي 2 ضرب کوساین د پی جمع کیو پر 2 ضرب کوساین د پی منفي کیو پر 2 چې الفا جمع بیتا مساوي کیږي له پی سره او الفا منفي بیتا مساوي کیو فرض کوو. اوس الفا مساوي کیږي پی جمع کیو پر 2 او بیتا مساوي کیږي پی منفي کیو پر 2 دي. د قیمتونو په وضع کولو سره لرو چې کوساین د الفا جمع بیتا جمع کوساین د الفا منفي بیتا مساوي کیږي 2 کوساین د الفا ضرب کوساین د بیتا. د مساوات دواړو خواو ته بدلون ورکوو. نو په دې شکل لیکو چې 2 کوساین د الفا ضرب کوساین د بیتا مساوي کیږي کوساین د الفا جمع بیتا جمع کوساین د الفا منفي بیتا. دواړه خواوې په 2 باندې ویشو چې کوساین د الفا ضرب کوساین د بیتا مساوي کیږي 1/2 ضرب کوساین د الفا جمع بیتا جمع کوساین د الفا منفي بیتا. د مخکینی قاعدې په څیر دا رابطه هم لاسته راځي چې کوساین د پی منفي کوساین د کیو مساوي کیږي له منفي 2 ضرب ساین د پی جمع کیو پر 2 ضرب ساین د پی منفي کیو پر 2. په دې ځای کې که الفا جمع بیتا مساوي پی او الفا منفي بیتا مساوي کیو فرض کړو الفا مساوي کیږي پی جمع کیو پر 2 او بیتا مساوي کیږي پی منفي کیو پر 2. د دغه قیمتونو په وضع کولو سره کوساین د الفا جمع بیتا منفي کوساین د الفا منفي بیتا مساوي کیږي له منفي 2 ساین د الفا ضرب ساین د بیتا سره. چې دا رابطه په دې شکل باندې هم لیکلی شو چې منفي 2 ساین د الفا ضرب ساین د بیتا مساوي کیږي کوساین د الفا جمع بیتا منفي کوساین د الفا منفي بیتا سره. اوس ساین د الفا ضرب ساین د بیتا مساوي کیږي منفي 1/2 ضرب کوساین د الفا جمع بیتا منفي کوساین د الفا منفي بیتا. چې دا په دې شکل هم لیکلی شو چې 1/2 ضرب کوساین د الفا منفي بیتا منفي کوساین د الفا جمع بیتا سره. ګرانو زده کوونکو ومو لیدل چې د مثلثاتي نسبتونو د ضرب فورمول د جمع او تفاضل په فورمولونو باندې بدلول څه ډول ثبوت شول. هیله ده چې تاسو ورته پام کړی وي او زده کړی مو وي. اوس راځئ په همدې اړه څو مثالونه حل کړو چې ستاسې ښه زده شي. مثال لاندې مثلثاتي افادي د مثلثاتي نسبتونو د جمع او تفاضل په شکل ولیکئ. د دې مثال د حل لپاره له ساین د الفا ضرب کوساین د بیتا مساوي 1/2 ضرب ساین د الفا جمع بیتا منفي ساین د الفا منفي بیتا مثلثاتي رابطې څخه کار اخلو. په ای جز کې د الفا مساوي 95 درجې او بیتا مساوي 14 درجې دي. دا قیمتونه په فورمول کې وضع کوو چې 2 ساین د 95 درجې ضرب کوساین د 14 درجې مساوي کیږي له 2 ضرب 1/2 ضرب ساین د 95 درجې جمع 14 درجې منفي ساین د 95 درجې منفي 14 درجې. د ضرب له ساده کولو څخه وروسته د مثلثاتي نسبتونو په تفاضل باندې بدلیږي. نو لرو چې 2 ساین د 95 درجې ضرب کوساین د 14 درجې مساوي کیږي له ساین د 108 درجې منفي ساین د 2 درجې. بی جز د بی جز د حل لپاره کوساین د الفا ضرب کوساین د بیتا مساوي 1/2 ضرب کوساین د الفا جمع بیتا جمع کوساین د الفا منفي بیتا رابطې څخه ګټه اخلو. په بی جز کې د الفا مساوي 8 درجې او بیتا مساوي 1 درجې قیمتونه دي چې دا هم په فورمول کې وضع کوو چې کوساین د 8 درجې ضرب کوساین د 1 درجې مساوي کیږي 1/2 ضرب کوساین د 8 درجې جمع 1 درجې جمع کوساین د 8 درجې منفي 1 درجې. له ساده کولو څخه وروسته لرو چې
کوساین د 38 درجې ضرب کوساین د 1.8 درجې مساوي کیږي له 1/2 ضرب کوساین د 9.9 درجې جمع کوساین د 23 درجې سره. ګرانو زده کوونکو او قدرمنو لیدونکو، تاسې په دغه درس کې د مثلثاتي نسبتونو د جمع او تفاضل فورمولونو د ضرب په فرمول او همداشان د مثلثاتي نسبتونو د ضرب فرمول د جمع او تفاضل په فرمول بدلول زده کړل. همداشان مو د موضوع په اړه مثالونه هم حل کړل. دا چې د خپرونې د پای شیبې دي، نو ښه به دا وي چې د درس مهم ټکي یو ځل له نظره تیر او تکرار کړو. د زده کړې پایلې. زده کوونکو زده کړل چې د مثلثاتي نسبتونو د جمع او تفاضل په ضرب د بدلولو فرمولونه په لاندې ډول دي. د مثلثاتي نسبتونو ضرب په جمع او تفاضل د بدلولو فرمولونه په لاندې ډول دي. دا و زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم. پاک الله مو مل شي.